السلام علیکم ګرانو محترمینو، څنګه کولی شئ چې په ګوګل میپس کې یو سړک رسم کړئ. د دې لپاره چې تایید ګوګل وکړئ او سړک مو جي پي ایس شي، نو لومړی به تاسو لوکیشن آن کړئ. نو کله چې اپلیکیشن کولاو کړه، تاسو وینئ دا سړکونه ټول ما رسم کړي دي او ګوګل لخوا اکسپټډ شوي دي. په دغه ایکن به کلیک وکړئ، سټلایټ به انتخاب کړئ. په دې کې به هره زوم کې کنټریبیوټ اپشن باندې کلیک وکړئ. اپډیټ روډ په دغې به کلیک وکړئ. بیا ورپسې مسینګ پلیس راځي، په دغې به کلیک وکړئ. نو د سړک رسمولو کې به ډېر زیات احتیاط وکړئ، ځکه تاسو چې هر قسم رسم کړئ، کوشش وکړئ چې ساحه څومره را زوم کړئ او دقیق رسم کړئ. نو دا به ګټور وي. تاسو ته ښکاري چې ګلاب په 8 پوینټ باندې راتوئ. که چېرې تاسو لومړی سړکونه جي پي ایس کې او ورپسې خپل کورونه نومونه پرې ولیکئ، نو دا به د تګ راتګ لپاره ډېره بهترینه او ښه وسیله وي. ګوګل میپس ډېر پرمختللی سیسټم دی د دې لپاره چې په ځان پوه کوي او پوه شئ. نو تاسو وینئ چې دا ښه دقیق او صحیح رسمول غواړي، خواري پکې ډېره کول غواړي. که چېرې تاسو همداسې یو سړک رسم کړئ او ګوګل یې تایید کړي، نو انشاءالله چې ډېر ژر به دا ټولې ساحې د خپل کلي ولس راتلونکی به ښه وي انشاءالله. نو نور سړک ماته نه ښکارېږي، همدا اندازې پورې مې دغه کړه. نو دې کې بل لوکل ځکه د سیمه ییز دی، سیمه ییز سړک دی راځي. نو نیکسټ باندې سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته یو ایمیل راځي، یو څه وخت نیسي ځکه ګوګل ګوري چې دا سړک حقیقي دی که نه. هغه یې ریسرچ کوي، څېړنه کوي. نو تاسو ته ښکاري چې دا ایمیل یې ماته کړی 12:12. نو سړک هم تاسو ته ښکاري چې دا ما رسم که اوس. نو ماته ایمیل وکړو چې مونږ چیکینګ کوو. نو دې لپاره باید تاسو لوکیشن آن کوئ او تګ راتګ په دغه ساحه باندې کوئ. ملګرو انډیوالانو ته هم ویلی شئ، نو ژر به انشاءالله تایید شي. نو تاسو وینئ، تاسو ته دا ایمیل ښکاري اکسپټډ یور روډ. نو روډ یې تایید کړه او صرف شپږو ورځو کې دغه تاسو ته ښکاري وي اکسپټډ یور ایډیټ. ستاسو غوښتنه منل شوې ده په کامل ډول.